د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوي دي. دواړه لوري پر یو بل باندې بریدونه ترسره کوي. بل پلو په ایران کې هم مسئله تر بلې هرې ورځې جدي شوې ده. ډانالډ ټرمپ ویلي چې هرمز تنګي ته نږدې د ایران پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. خو پوښتنې دلته دا ده چې په ټوله کې د کابل او اسلام آباد اړیکې به څنګه ورغېږي او د ایران او اسرائیل او امریکا مسئله به تر کوم وخته پورې دوام پیدا کړي. آیا دا جنگ به یو نړیوال جنگ وي؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت په خیر انعکاس ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو ارشد شنونکی بلال فاطمي صاحب، زه کوربه یوسف خان لالا یم. فاطمي صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. فاطمي صاحب، یو ځل بیا د افغان ځواکونو پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته رامنځته شوې. فکر کوئ دغه جګړه به څومره وخت دوام پیدا کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، ستاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. اول خو اجازه راکړئ چې دغه ظالمانه جابرانه بریدونه د پاکستان د منحوس پوځ چې د اسرائیلو نه هم بدتر دي دا وغندو او خپل د مظلوم ملت چې په دې روژې مبارکې میاشت کې چې هغه کورنۍ چې شهیدان شوي دي، تاسو به د هغې فلمونه لیدلي چې خپل د پیشنمي لپاره د یو پیاله چای او یو ډوډۍ درلوده، یعنې دونه غریب خلکو هماغه ام پی باندې هغه ترې نه پاتې شول او دا شهیدان شول. 3 تنه په یو کورنۍ کې، 15 نور ټپیان شول او دوی په کابل، قندهار، پکتیکا په دې سیمو باندې بمبارد وکړ. په قندهار کې ملکی دغې باندې چې هلته نړیوال قوانینو لاندې اجازه نشته د کامیر د پټرولو ذخیره ووهله. دغه ټول په جنایات جنگي او بین المللي قوانینو کې په قابل د تعزیر جرم ګڼل کیږي، ځکه چې په جنگ کې د نړیوالو قوانینو په اساس اول خو دا برید چې دی خلاف د نړیوالو قوانینو دی، ځکه چې دوی د ملګرو ملتونو د شورا نه اجازه نه ده اخیستې. دویم دا دی چې دوی د ملکی ودانۍ لکه ښوونځی، کور، شفخانه، د اوبو مرکزونه، د برق مرکزونه، کلینیکونه، دا ټول د نړیوال قوانینو کې محفوظ دي. دوی په همدغې ځایونو برید کوي، په ملکي وګړو برید کوي، بیا په زمین کې صرف یو دروغ وایي او بهانه کوي چې دا مونږه په دغې باندې برید کړی دی، ګویا په ترهګرو او هر دفعه یې دوی فلمونه اخیستل کیږي، دوی ته ښودل کیږي، اما دوی اصلاح کیږي نه. د هماغه جنایت تکراري، کم جنایت چې اسرائیل په غزه کې کوي د مظلومو فلسطینیانو مقابل کې. او تاسو وکتل چې د 200 زره نه زیات ټپیان او مړي دوی وکړل په تیر 2 کالو کې، اما نړۍ یو ذره هم د ځان نه ونه خوځېدله او هېڅ پرې تاثیر یې ونه کړ. نو د افغانستان حالت هم اوس د همداسې دی لکه د غزې، او د پاکستان حالت داسې دی لکه د اسرائیل یهودو، او دوی کې د اسلام آثار نشته، صرف په سرنامه مسلمان دي، خو ټول اعمال د یهودانو او د شیطانانو دي. او د قیمت به دوی ضرور پرې کوي لپاره دی چې د افغانستان ملت دا پښتانه چې دي دا خپل غچ نه پرېږدي او دی بدل به اخیستل کېږي. او موږ تاسو وکتل چې دغه واقع پرون دی هلته وشوله، په سهار په کوهاټ کې دی په پوځي اډې باندې برید وشو او کافي مرګ ژوبله ورته واوښتله. همدارنګه اسلامي امارت د ډرون په ذریعه باندې په پېښور کې، په اسلام آباد کې په دې باندې بریدونه وکړل او د دې ځواب یې ورکړ. نو دا نړیوال جرم دی. زما په نظر دا باید د نړیوالې محکمې د لایحې ته بالکل راپور ورکړلی شي، ځکه چې دا جنګي جنایت دی او بدون د ده نه چې دا مشتعل کړلی شي دی راځي برید کوي او مظلوم خلک وژني. ښه، پوښتنه دلته دا ده چې اوس به منځګړیتوب ته کوم هیواد راوړاندې کیږي؟ آیا د منځګړیتوب د ډیپلوماسۍ لاره لا هم خلاصه ده؟ ظاهرا ښکاري چې پاکستان دې ته چمتو نه دی چې مسله د خبرو اترو له لارې حل شي، البته تیرو بریدونو ته په کتو. بالکل کاملا دقیق تاسو ویلې، ځکه چې دوی د ډیپلوماسي اړیکو د ناسو نه مفهوم دا دی چې زه راځم کینم بس تسلیم شي. افغانستان مونږ ته تسلیم شي، هیچا سره د اړیکې نه ساتي، هیچا سره تجارت نه. زه فکر نه کوم چې دا خاص دی لپاره چې دی د جګړې ته دوام ورکړي. بله ورځ ډونالډ ټرمپ ورته ویلي چې دا حملې د متوقفې که دا وخت دی نه دی، ځکه چې هغې چون ایران په جنګ کې نښتې دي، هغه دا جنګ اوس نه غواړي. نو د ده لپاره ورته اخطار ورکړی چې د حملې د بندې که
او دغه مکو ځکه چې دا په دې بل جنگ کې دوی ته مشکل جوړي. نو دا پاکستان خپل سر به خود نه پیږي، دی په دماغ کې څه تیریږي، دی فکر کوي چې په دې رقم سره به دی افغانستان ماتي کی او دی به دا کې زه فکر کوم چې دا کوم ګټه نه کوي. افغانستان به بیرته غبرګون خي، افغانستان به خپل بدل اخلي او تاسو معلومه ده چې په دې توګه باندې اوس هم په هغه حالات ډیر کړکېچن دي. خپل دوی اته تر دې حده پورې چې په خپل خلکو باندې د کار کم کوم معاشات پی بند کړل، رخصتیګانې ورته دغه کړلې په حساب چې د کار دغه نه لري. دوی په این حال کې په میډیا کې خبرې دغه کړلې چې په حتی د قانوني مسایلو کې بعضی چې دغه دی وي د په دې قوانینو باندې خبرې مکوي، دا زمونږ وجود ته خطر دی. نو یو مملکت چې په داسې حالي چې اردو دا کوم ټکی چې دی ویلو چې خبرې پې مکوي، یعنی د په روابط د پاکستان چې افغانستان سره روابط څنګه دي، سعودي سره څنګه دي، چین سره، دی اوس ممانعت یې ولګول ته، یعنی دا په دې باندې څوک اوس آزاده خبرې نشي کولی. نو خبره دا ده چې هلته یعنی لګیا دي درګرده نظام قیدیږي ټیټیږي لپاره دی چې د حالات کړکېچن دي، خپل خلک پې راپاسېدلي دي او اقتصادي وضع ډیره خرابه ده. نو دوی دا کوم حملې په افغانستان کې دا صرف دې لپاره کوي چې دا کوم ستونزو سره دی دننه کور کې مخ دي، د هغې نه د خلکو توجه بل خواته واړوي. او د جنگ په حالت کې هر مملکت کې دا عادت دی چې ملت باندې څومره مشکل می چې کوم کله مملکت په جنگ کې خلک هغه زغمي، هغه وي درست دی چې اوس مونږه مشکل کې خو مملکت جنگ کې د پرې چې دا جنگ وګټو. نو د دې لپاره هغې دغه تکنیک نه کار اخلي چې ملت په دې رقم سره غولوي، او زه فکر کوم چې دا لوبه ډیر زیات دوام نه کوي. بله فاطمی صاحب، بحث دیگر بحث ایران، اسرائیل و امریکا در کلی مثلث است. گزارش ها میگن که بنیامین نتانیاهو کشته شده است در حملات اخیر ایران بالای اسرائیل. البته گزارش ها در کل تا بال تایید نشده. تحلیل شما از چی است؟ بله ما میبینیم کلیپ ها میایه که او هم در زیر خاکروبه افتادگی است و کشته شده، چرا که مدت 5 روز است که از او کدام اطلاعی نیست. کدام کلیپ های که میایه او کلیپ های ای آی است، جور شدگی Artificial Intelligence است، یعنی حقیقی نیست. صدایش مندازن و از او فیلم جور میکنن و او را با مردم مندازن. از این دین شب ما خودم یک تفسیری بین‌المللی شنیدم، اونا میگن که اینا که از ای آی کار میگیرن با معنی است که آدم وجود نداره و اینا نمیخوان که در این مقطع جنگ ایره دفعتاً اعلان کنن، چرا که باز تشکیل حکومت در این وقت برشان مشکل میشه و دیگه ای است که مردم هم به حرج مرج میرن، از این بابت اعلان نمیکن. یعنی شما میگن که نتانیاهو کشته شده؟ این خبرها همینطور است که کشته شده. خبر دوم ای است که ای در داخل چیز نیست، اسرائیل نیست و ای با برلین رفته، چرا که طیاره که ایر فورس اسرائیل نمبر 1 است او فعلا در برلین استاده است و به شما معلوم است که طیاره نمبر 1 مملکت که طیاره سیاسی می باشه، ای که در جای استاد می باشه، امو رهبر از اون مملکت در امو جای می باشه، چرا که ای که در میدان هوایی استاد میشه. این مصارف روزمره از این پارکینگ از این بسیار بالا است. یک طیاره در یک مملکت بیرون بسیار زیاد وقت استاده نمیشه، چرا مصرفش بالا میره. اما این از مدت 10 روز است که در برلین استاده است طیاره. در فکر کنید که در 10 روز بالای از چقدر مصارف آمده و چرا این در اونجا استاده است. میگن به اساس بعضی از راپورها میگن که اینا طیاره رو اونجا استاد کردن در برلین، اما خود از این در قبرس است و معلوم نیست والله عالم که چی حال است. منتها خود آدم، خود نتانیاهو در صحنه فعلا نیست، مدت 5 روز میشه که در صحنه نیست. بله آقای فاطمی، فکر میکنین که برنده جنگ ایران است یا جمهوری اسلامی اوضاع اخیر دیده؟ چیز تحلیل های بین المللی را که شما ببینید، اما شخصیت هایی که اهل خبره و اهل تحلیل هستن از جهان غرب، یکی خود در دنیای ماست که ما شما میبینیم که هر کس میای و میشینه و صحبت میکنه. نه، تحلیل های دقیق بین المللی را که دو شخصیت های بزرگ اکادمیک بین المللی، پروفیسورها و دکترها و شخصیت هایی که 60 سال 70 سال کار کردن تا باز آل تجربه دارن، اونا میگن که امریکای جنگ باخته. امریکای جنگ باخته. فعلا در امریکا حالت بسیار خراب است. در بین خود کابینه دیروز غالمغال شده و بالای ترامپ فشار آوردن که تو باید راه
مذاکره را باز کنی و هر چی زودتری را باز کنی، در صورت دوام امریکایی بازی را میبازه و حیثیت بین المللیش به زمین میخوره. این خودش نشان میده و دیگه ایام نشان میده که اینا شکست خوردن که نتانیاهو اگه زنده است نیست، خب کابینیش اینا به این فکر هستن که این بازی به میل از اونا روان نیست، هر روز ضربه میخورن. سیستم دفاع هوایی خود کاملا از دست دادن. امین اسرائیل دفاع هوایی نداره، راکت ها و میزایل در ظرف 5 روز اول 800 میزایل پترایت مصرف شده. یعنی میگن که در اوکراین در طول از 3 سال جنگ 800 میزایل استعمال نشده، در اینجا در 5 روز 800 میزایل مصرف شده. هر میزایل 3.5 میلیون دلار قیمت داره، در مجموع چیز بالا 3 میلیارد دلار اینا در 5 روز پترات مصرف کردن. اگر اینا بخواین که 800 میزایل دوباره جای خالیش پر کنن، 15 ماه ضرورت دارن تا ایره دوباره ای جای خالیش پر کنن. بنان لحاظ تات به شما معلوم است تات در سال 11 دانه ساخته میشه و اینا در طول ازمی 14 روز بیشتر از 300 تات مصرف کردن. میگن که حتی ذخایرشان ختم شده و تات دستگاه تات قیمتش 1.1 میلیارد دلار است. یا هر تات که مصرف میکنه قیمت ازی به میلیون ها دلار است و این با نسبت به پترایت ساخت ازی کم است. پترایت در ماه 600 دانه اینا جور کرده میتونن، اما تازه در تمام سال 11 دانه جور میکنن. اینا 300 دانه را اگه مصرف کردن یعنی 30 سال که اینا کار کردن او را در ظرف 10 روز مصرف کردن. از این بابت وضع امریکا و اسرائیل به طوری که به دنیا نشان میتن اوتر خوب نیست، در بین خودشان اوضاع خراب است و میخواین که از این حالت براین و به آتش بس. مگرم ایران آتش بس رد کرده. با شما معلوم است که ویتکاف هم دیروز پریروز 2-3 بار زنگ زده، زنگش کسی جواب نداده. با ویتکاف با کشورهای عربی گفته، کشورهای عربی که با ایران تماس گرفته، ایران گفته که شرایط ما را که تا نپذیرین ما به هیچ صورت حاضر نیستیم که آتش بس کنیم. و به طریق شوروی هم تماس گرفته، دونالد ترامپ گپ زده، او را هم رد کردن و از یک راه دیگر هم اینا تماس گرفتن، او را هم همچنان رد شده. یعنی از 3 راه اینا کوشش کردن که تماس بگیرن، هر 3 راهش بسته شده. بله آقای فاطمی، چرا آمریکا و اسرائیل هم از تکنولوژی موشکی استفاده نمیکنن در برابر ایران؟ آیا ندارن یا کدام گپی دیگر است که فقط از هوا استفاده میکنن؟ خب موشک از هوا میایه، اونا همی که میگن از هوا استفاده کردن، موشک دارن، از موشک استفاده میکنن، میزایل ها رو مصرف میکنن هر روز و تایرای خودم استفاده میکنن. اتون نیست که موشک استفاده نمیکنن. اونا همی که بیشتر از 4000 حمله که کردن، خب فکر کنین که 1000 یا 2000 تایر آمده باشه، 2000 دیگه میزایل آمده، بنان اونا استفاده میکنن. در این میان شما همکاری روسیه و چین را با ایران چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا برای جمهوری اسلامی یک درس شد که دیگر برای روسیه و چین اعتماد نکنه یا خیر پشت پرده اینها کمک کردن؟ اگر چین کمک نمیکرد ایران حال زیر و زبر بود. کمک چین بود که امو سیستم ابدویش که هست او کمک کرد که اینا امریکا را برش منجمد کردن و ایران میزایلش کار کرد و حالی که وضعیت امریکا خراب است، ای به نسبت کمکی که به لفظی که مردم کتش آشنایی داره جی پی اس، از جی پی اس اونا استفاده از چینایا کردن و اونمو کمک کرد. یعنی کمک ایرانیا و کمک چین و روسیه و بالخصوص از کره شمالی خو هم میزایل روان کرده و هم گفته که عسکرش آماده است که بیاین و بجنگن. بنان این کشورها کل همکاری کردن از این کار نمیتونه شده و تا حدی که توان لازم بوده روسیه و چین و اینا همکاری کردن. چرا به طور آشکار همکاری نمیکنه مثلا روسیه یا چین که بگن که ما تا این حد میزایل کمک کردیم یا سیستم دافع هوا کمک کردیم یا هم غیره؟ این جنگ مستقیم میشه، جنگ سوم جهانی را در میان میاره. از این خاطر کمک غیر مستقیم میشه
سخن از صلح و مذاکره میزنن، در عقب میزایل و راکت میتن. این بله. بازی بین المللی است. اگه اونا علنی بیاین خو اعلان جنگ است بر علیه امریکا، وقت که اعلان جنگ شد باز اروپا هم داخل میشه و این مسئله با جنگ جهانی میره. از این بابت جنگ نیابتی است. در اوکراین هم شما ببینین امریکا در مقابل روسیه میزایل هم میته، پول هم میته، روسیه را زد تکه تکه کرد. اما پوتین که ترامپ در الاسکا میشینه صحبت میکنه، چرا که مستقیم برش اخطار نداده. او باید اوکراین اسلحه میته و از اوکراین او را استعمال میکنه. بنان جنگ غیر مستقیم در دو طرف وجود داره، اما مستقیم بر علیه یکی دیگر نمیاین. بله فاطمی صاحب، شما ختم این جنگ را چگونه ارزیابی میکنین؟ نابودی اسرائیل و گم شدن اسرائیل از روی نقشه دنیا؟ ببینن امیال، ما قبلا براتون گفتم که اسرائیل از این ناامید شده و داره بم اتمی خود ترتیب میته. میگن که جور کرده رئیس بم اتمی خود آماده میکنه برای حمله. اگر حمله اتمی شوه این جنگ از دست میبره و دنیا به طرف ویرانی میره. و اگر از بم اتم استعمال نکنن و به می رقم جنگ به پیش بره، اسرائیل امیال تکه تکه شده. از غزه که حالتش بدتر است، از غزه که بدتر حالتش ساختن. تمام منابع قویش از بین برده. دمونا مرکز اتمیش زدن. سایت 81 استخبارات سریش در زیر زمین که از 6000 سکویر فوت ساحه داره او را زدن. مرکز حیفای تصفیه پترولشان از زدن. مرکزهای مهمشان کلگی جایش زدن. از این بابت با اونا با جز ازی که از اتم کار بگیرن دیگر راه نمانده. بنان این نشان میده که آیا کار میگیره اسرائیل؟ ایران بازی را برده. بله؟ آیا کار میگیره اسرائیل از اتم کار میگیره؟ خطر موجود است. خطر موجود است. ممکن که به حمله اتمی کنه. اونا میگن که 90 دانه را، 90 اسلحه اتمی را بالای ایران در 90 نقطه استعمال میکنن. اما اینجا گپ بازی قرار است که اگه او یک دانه را استعمال کنه، خب دانه دوم خو ایران نمیمانش، خو ایران هم استعمال میکنه. چرا که روسیه گفته که در صورتی که حمله اتمی شوه، اما ایران از زیر چتر اتمی خود میگیرم. زیر چتر اتمی خود گرفتن به معنی ازی است که حمله بالای ایران از لحاظ اتمی، حمله اتمی بالای روسیه است و روسیه اتمی خود در اختیار ایران داده، او را بالای اسرائیل استعمال کرده میتونه. بنان بلاروس یکی از کشورهایی است که زیر چتر اتمی روسیه است. اونا کسی بالاش حمله نمیکنه. میفهمند که حمله بالای بلاروس حمله بالای روس است. از این خاطر روسیه اگه این چتر میته، در اون صورت باز اسرائیل حمله را نمیکنه. بسیار زیاد تشکر. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو ارشد شنونکی ښاغلی سید بلال فاطمي چې په خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته او ګټور معلومات موږ سره شریک کړل. مننه چې ومبللم. عزتمندو لیدونکو، انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې.